مهم مهاجرتي خبر د اډوانس پیرول له لارې سفر اوس ممکن خطرناک وسی که اډوانس پیرول لري له امریکا څخه سفر مخکې دا معلومات حتمی وګورئ. سلامونه او وخت مو په خیر. زه صدام حسین افغان یم. دغه معلومات د عامه پوهاوي لپاره له تاسو سره شریکوم څو هغه کسان چې د امریکا مهاجرت په پروسه کې د احتمال ستونزې څخه مخکې خبر شي. د بورډ اف امیګریشن اپیل یا BIA یوې نوې پریکړې له مخې د هغوی مهاجرینو لپاره چې له امریکا څخه بهر سفر کوي او مخکې له 180 ورځو زیات غیر قانوني حضور یا unlawful presence درلودلی وي، اډوانس پیرول له لارې سفر کول ممکن جدي مهاجرتي ستونزې رامنځته کړي. څنګه منځته کیږي، ولې منځته کیږي، دغه اوس زه درته وایم. که یو کس له 180 ورځو زیات غیر قانوني حضور ولري، له امریکا څخه وتل ممکن د 3 کلن یا 10 کلن بندیز سبب وشي چې د غیر قانوني حضور د مودې پورې اړه لري. دا موضوع به په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره مهمه ده چې د گرین کارت په انتظار کې دي، یعنی هغه چا چې گرین کارت ته اپلای کړی دی د آی 315 پروسې روانه وي، یعنی 315 فرم ډک کړی او هغه روان وي. د سفر لپاره اډوانس پیرول لري او سفر کوي. په تیرو وختونو کې اوږدې مودې غیر قانوني حضور درلودلی اوسي. یوازې اډوانس پیرول درلودل لازما دا معنا نه لري چې تاسو به 3 یا 10 کلن بندي څخه خوندي یاست. یعنی که چېرته دغه اډوانس پیرول تاسو لرئ نو دا په دې معنی نه دی چې تاسو باید خوندي اوسئ او تاسو هر کار کولی شئ چې سفر وکړئ. نو هغې د خطره دغه شیان باید په نظر کې ونیسئ. که تاسو له 180 ورځو زیات unlawful presence لرئ، د اډوانس پیرول له لارې له امریکا څخه د وتلو مخکې حتما د خپل کیس په اړه له مجاز مهاجرتي وکیل سره مشوره وکړئ. که چېرته تاسو نه پوهېږئ، وکیلانو سره مشوره وکړئ. دا معلومات له هغو کسانو سره شریک کړئ چې اډوانس پیرول یا د گرین کارت روانه دوسیه لري. دوستانو دغه و د وروستۍ خبرو د سفر په اړه. که چېرته تاسو سفر نیت لرئ او اډوانس پیرول لري او گرین کارت ته مو اپلای کړی یا 315 فرم مو په لاره وي او تاسو غواړئ چې سفر وکړئ، نو کولی شئ چې بیا خپله مهاجرتي وکیلانو سره وګورئ. دې په اړه به هغوی مکمل جزئیات تاسو ته درته درکوي. دا یو عامه پوهاوی و چې ما درته دغه ویډیو جوړ کړ. کولی شئ چې د نورو دوستانو سره دغه ویډیو شریک کړئ. هغه دوستان مو چې هغوی امیګریشن پروسس کې دي، یعنی د هغوی مهاجرتي قضیې فعلا دپاره د پروسس لاندې دي، نو د هغې د خاطره دغه ویډیو کولی شئ چې هغوی سره شریک کړئ تر څو د دغې خبر څخه باخبر اوسي. نور په خدای مو سپارم. که چېرته ویډیو مو خوښ شوی د نورو دوستانو سره شریک کړئ او که زما صفحې ته نوی راغلی یاست نو فالو بټن مو هیر نشي او لایک کمنټ حتما وکړئ. سلام علیکم.